مرسس یوار سار د اسلام نه پیراله یوار مازیګر پر موږ سره پینو څنګه جو پونه دای مرس موږ د شي ډیر کارزدار ګوندان ډیر روپۍ را باندې دیو دکاندارانو را باندې موږ ډیر سخت چې ادرس راکاو دلته په ډیره سختیا باندې په ډیر مشکلات سره زه راغلم چې دا یتیمان دي او دغه لور مې چې دا و اپریشن ستوني کې ګلي دي او سایم بندېږي ډېره سخته یې چې شپې مرسي ما سره دوه سړی نه چې دا ما سره ویسي او 2 شپې په نارې 3 شپې په نارې میړه مې ډېر سخت مشکلات کې مړ څه داسې مړ شو چې یوارې سار د اسلام نه پیراله یوارې مازدیګر پرې موږ سره روپۍ نه چې هغه جو پونه دی مړ څه موږ داسې چې ډېر کارزدار وي ګاونډیان هم ډېر روپۍ را باندې دی دکاندارانو را باندې موږ ډېر سخت سره پیسې نه دا موږ وړی وای سو هسپتال ته کلي خلکو راوړه دی وفات څه موږ سره ولاکه 2 روپۍ چې موږ کفن ورته اخیستی وای د کلي خلکو موږ ګاونډیانو بیا کفن ورته واخیسته کفن پیسې هم نه ولاکه را سره وی خاوند مې مزدوري نه وه نو چې شا کړې وه زلمي ماشومان نشته نه ماشومان مې واړه دي مشر دا جنکۍ دی دغه مشر هلک ده ناست دي 2 شپې په نارې 3 شپې په نارې بل دغه لور مې دغه 1-2 کاله به کېږي چې دغه مریضه سپوږې خوږېږي تکلیف یې دا ده چې داسې یو د مینه او رمه ترې روانه سي دا تم داسې چغې وبغه وینه او رمه ترې ځي دا تکلیف لري چې ډېر درد یې پرې واتي داسې درد دی چې خبرې کوی نه سي د خولې پې راماتي سینې یې داسې سینې یې ورسره موږ سره روپۍ نشته دې باندې دوا وکړو بس ناست یو ډېر قرضونه هم ډېر را باندې دي ګاونډیانو نه هم ډېر په تنګ یو دا دوا ولې وانه کړه بچي پیسې نشته او پلار دې نشته ورور دې نشته ناروغ یې بیا تا ته څوک دوا اخلي څوک هم نه اخلي همداسې موږ به دې ته دوا ورکړو تلویزیوني معاینه به یې وکړو او دلته چې کوم دوا زموږ دوا څه کېږي دا بالکل ورته وړیا ورکړو صحیح ده او هغه چې کومه یوه ده هغه به کوم ډاکټر ته وښایو که هغه یې اپریشن ته ضرورت و اپریشن به یې ورته وکړو که اپریشن ته ضرورت نه و درمل به ورکړو صحیح ده موږ خو وسه نه لرو نور خدای هیله دی تاسې هیله ده تاسې ادرس چا راکړه نور خو موږ ده بله لاره نشته مثال ولې به دومره سخت دی ولا داسې یم چې ذاتي اینه مې غوړه ده کرغه پرته یم 2 شپې پرته یم 3 شپې پرته یم ما خو یې ځان هغه کړی ځان خو داسې دا بچو باندې نه کړی دی او دغه بچي مې وایم خو چې ښه وایي روپۍ را سره زه ګروپین شربت ورته راوړم او ورکم دغه اوبه پې اچوم ټوټه خیشتم او په سر یې ورته اچوم یا ګاونډیانو ته ورسم تبې ګولۍ راکړي موږ ډېر هغه سره مخ نه یې را سره که نو څنګه وکړم شربت ولاکه 80 روپۍ شربت یې وسه نه یي چان مې وږي تږي راته زاړي مریضاني موږ سره روپۍ نه یي نو خامخا موږ ډېر هغه سره مخ یو خدای له د تاسې له تاسې ادرس چا راکړه چې دغه مرسته کوي راغلو دغلته دغه تکلیفونه دي کور کې ناست زاړو وختو یو زړاګانې کوو چې خدای پاکه پر یم غټ بچی وای یم خاوند زوندی ولې موږ باندې دغه تکلیفونه راتلو بچان مې سره ښه کالو ته زړه کېږي ښه میوې ته ولاکه دا دومره میوه تې رسوي ولاکه ما بچیانو خوړلي الله به خیر کړي موږ به دې ته درمل ورکړو او دغه
راپور کوي به موږ ډاکټر ته وښیو. والله دې دا یو کال دی جلکې تکلیف دی کړی دا 15 شپې تېرې کړې سي خدای لري دي. دغه کلینیک هم دا ستاسو د خاطره موږ جوړ کړی دی. تاسو یې مستحق یاست چې موږ به تاسو ته درمل درکړو. د دغه به یو ډاکټر ته موږ وښیو عملیات ته ضرورت ونه انشاءالله ته تشویش مه کوه عملیات به وکړو. تاسو به د خوراکي توکو مرسته وکړو. موږ ډېر مجبوره ډېر راغی. الله به خیر تاسو یو 15 ورځې دوا استعمال کړه 15 ورځې تاسو بیا راځئ استفاده وکړئ.